درود الشريف هو صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله بخفل فضل امتنان باني دغه مجلس قبول و منظور وګرځوه. خدای دا مجلس د هیواد د ښه پرمختګ ذریعه که. خدای افغانان نور له غمونو و کړاوو څخه محفوظ که. خدای زموږ د شهیدانو ارواح معطر که، قبرونه یې منور که، زموږ د زخمیانو عاجله شفا نصیب که. خدای موږ ته په دغه خاوره کې د اسلامي نظام قائم دائم او مستحکم که. زموږ د مشرانو حفاظت وکړه. مشران مو خدای په صراط مستقیم باندې مستقیم لره. یا الله د خپل ولسونو د خدمت توفیق نصیب که، د خپل هیواد د آبادی توفیق نصیب که. خدای د خپلو هیوادوالو په اسلام کې د روښانتیا توفیق نصیب که. وصلی الله تعالی علی خیر. وطن د شملو وطن دا وطن د زمرو وطن دا وطن د شملو وطن دا وطن د زمرو وطن دا وطن د زمرو